بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، خوږو اوریدونکو، په نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو د پښتو د رسم الخط حوالې سره او د پښتو د املا حوالې سره. خو هر کله چې د یو ژبې د املا او د رسم الخط په حواله خبره کیږي نو د هغې نه آګاهو ضروري وي چې د ژبې حوالې سره خبرې وشي. د ژبې په حواله پوهان وایي چې ژبه د غږونو هغه مجموعه وي چې بنده پرې د خپل مافي ضمیر اظهار کوي، یعنې د ژبې په ذریعه انسان د معنو ترسیل کوي. که چېرې موږ په دغه مفهوم پوه شوي یو نو موږ ته به د ژبې اهمیت اوږده شوی وي چې ژبه څومره اهم څیز دی. که چېرې ژبه نه وه نو زموږ سره به نن کیسې نه وي، زموږ سره به داستانونه نه وو، زموږ سره به ناولې نه وي، دغه سره زموږ سره به د ادب کل هم اصناف نه وو. د نورو خو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب پاڼه خوښه کړئ او ورسره خوا کې د ټلۍ نښه هم ووهئ. د دې نه دا ثابتېږي چې د انسان په مهذبه کېدو کې او په تهذیب کې د ژبې ډېر لوی کردار دی. ښاغلی علي عباس جلالپوري په خپل کتاب روحیه سر کې همدغه خبره کوي. هغوی وایي چې د انسان په مهذبه کېدو کې درې څیزونو ډېر لوی رول لوبولی دی. په هغې کې هغه یو ژبه ګڼي، او دویم کرکیله ګڼي، او دریم چې دی لیکل ګڼي، تحریر ګڼي. دې خبره دا ده چې ژبې د انسان په مهذبه کېدو کې لوی رول لوبولی دی. که چېرې ژبه نه وه نو نن به انسان په هوا نه ګرځېده، نن به ساینس او ټکنالوژي دومره ترقي نه وه کړې. همدغه د ژبې برکت دی چې نن انسان په هوا ګرځي، د میاشتو سفرونه چې دی هغه په ګنټو کې کوي، په منټونو کې کوي. که چېرې ژبه نه وه نو دغه شان به نه وه، او انسان چې د غار د ژوند نه تر دې ځایه پورې راغلی دی، تر دې دمه را رسېدلی دی، نو د دې په شا باندې ژبه ده. څنګه چې تاسو ته پته ده چې خالق کائنات انسان د ټولو مخلوقاتو نه غوره پیدا کړی دی. انسان له په نورو مخلوقاتو باندې تقویت ورکړی دی، انسان چې دی هغه افضل پیدا کړی دی. انسان د نورو ځناورو نه د ځینې صفاتو له کبله افضل دی. هغه صفاتو کې یو صفت چې دی هغه د ژبې دی. د انسان او د نورو ځناورو ترمنځ چې کوم لوی فرق دی نو هغه د ژبې دی، او دغه ژبه ده چې انسان د نورو ځناورو نه غوره کړی دی، او انسان چې دی هغه ته انفرادیت وربخلی دی، او هغه ته په نورو ځناورو تقویت وربخلی دی. څنګه چې مونږ ووي چې ژبه چې دی د غږونو مجموعه وي، او د دغې مجموعې د غږونو دغې مجموعې په ذریعه انسان د خپل مافي ضمیر اظهار کوي. هر کله چې دغې ژبې دپاره، د دغې ژبې د غږونو دپاره مونږ د هر غږ دپاره جدا جدا علامت وټاکو، تحریري علامتونه وټاکو. لکه مونږ سره مختلف غږونه دي که نه، چې او، ب، پ، تو، ټو، سو، داسې تر د یې پورې. نو مونږ د دې دپاره جدا جدا علامات ټاکلي دي. لکه مونږ اواز څنګه کوو، علامت څنګه جوړ کړی دی، داسې یو کرښه م راښکلی ده بر راښکته، یا د ب هغه تاسو کتلی سئ ملاسته کرښه م راښکلې ده، بیا ورته لاندې یو ټکی کړی دی. بیا دغه شان په نو دغه د بې غوندې کرښه م راښکلې، خو لاندې ورته درې ټکي کړي دي. دا د مختلفو غږونو دپاره مونږ علامات وضع کړي دي. اوس مونږ یو ټکی وایو بابا، نو په دې کې مونږ سره د ب ټکی دی ب او آ، نو مونږ په ب او الف چې دی هغه ولیکو، نو د دې نه بابا جوړ شي. یعنې د دغې غږونو نه چې مونږ کوم علامات ټاکلي دي نو دا د هغې ژبې چې دی دا د هغې ژبې رسم الخط دی. د رسم الخط حوالې سره نورې خبرې کوو، او کوشش به کوو چې دغه پیچیده موضوع، دغه ګرانه موضوع په دومره اسانو ټکو کې بیان کړو چې زمونږ عام اورېدونکي وروڼه چې دی هغه هم په دغه باندې پوه شي او د دغې نه څه ګټه پورته کړي. خو زمونږ ځینې عالمان وروڼه، زمونږ ځینې پوهان وروڼه، هغوی د رسم الخط ترمنځ او د خط د قسمونو ترمنځ فرق نه کوي. زمونږ ډېرو عالمانو او ډېرو پوهان وروڼو د خط قسمونو ته رسم الخط ویلی دی. لکه استاد مشتاق موجود یوسفزی صاحب په خپل کتاب سعو پښتو کې د ابواللیث صدیقي په حواله لیکي. د هغه د کتاب جامع القواعد نه دا اقتباس نقل کوي چې د هغې هغه مفهوم داسې دی. هغه وایي چې د نسخ او د تعلیق ترمنځ یو بل رسم الخط دی چې هغې ته نستعلیق ویلی کېږي. دلته به تاسو کتلي وي چې هغه نسخ او تعلیق ته چې دی هغې ته رسم الخط ویلی دی. دغه شان نو استاد مشتاق موجود یوسفزی صاحب د پریشان خټک صاحب په حواله لیکي. پریشان خټک صاحب په خپل کتاب لیک دود کې دا لیکلي دي چې پښتو د رسم الخط ابتدا چې ده هغه د
پیر روښان نه شوې ده. دا خبره خو د دوی ټیک ده چې د پښتو د رسم الخط ابتدا د پیر روښان نه شوې ده. په دغه حوالې سره بیا مونږ په را روانه ویډیو کې تفصیلي خبرې کوو، په دغه به تفصیلي رڼا غورځو. مونږ به کوشش کوو چې په را روانه ویډیو کې مونږ د پښتو د رسم الخط او د املا په ارتقا خبرې وکړو. او هر کله چې د پښتو د املا او د رسم الخط په ارتقا خبرې کېږي نو بیا دا خبره چې ده دا ضروري وي چې مونږ په د پیر روښان او د نورو زموږ چې کوم مشران دي د هغوی په دغه رسم الخطونو او د هغوی په املا باندې تفصیلي خبرې وشي. نو انشاءالله په را روان لیکو په هغې خبرې کوو. خو زموږ دې ځای کې مقصد چې دی هغه دا دی چې زموږ ځینو پوهانو وروڼو، زموږ ځینو عالمانو وروڼو د خط یو قسمونه او رسم الخط چې دی دا یو ګڼلی دي او د خط قسم ته هم رسم الخط ویلی دی. لکه دغه ښاغلی شان خټک په دغه کتاب کې بیا مخکې مخزن الاسلام په حواله لیکي، کوم چې اخوند درویزه بابا لیکلی دی د هغې په حواله لیکي چې دا ښاغلی لیکي چې د مخزن الاسلام او د خیر البیان ترمنځ یو واضح فرق دا دی چې مخزن الاسلام په نسخ رسم الخط کې لیکلی شوی دی او خیر البیان په نستعلیق رسم الخط کې. دلته به تاسو ته واضح شوي وي چې دغه ښاغلی نسخ او نستعلیق ته چې دی دې ته هم رسم الخط وایي، حالانکې داسې نه ده. نسخ او نستعلیق چې دی دا د خط قسمونه دي. زموږ هغه وروڼه چې څوک د کتابت سره تعلق ساتي، زموږ هغه وروڼه چې هغوی کمپوزینګ کوي نو هغوی په دې باندې به پوهه وي. خو زموږ هغه وروڼه چې هغوی د دغې پیشې سره تعلق نه ساتي یا هغوی د خطو او کتابت سره تعلق نه ساتي نو د هغوی دپاره زه کوشش کوم چې په سکرین باندې تاسو ته دغه د خطونو دغه سټایلونه وښیم، د نسخ او د نستعلیق سټایلونه. نو تاسو ته به اندازه ولګي، تاسو به په اسانه سره پوه شئ چې نسخ او نستعلیق چې دی دا د خط قسمونه دي. دلته اوس ضروري شوه چې د رسم الخط چې په رسم الخط د خبرو کولو نه وړاندې د نسخ او نستعلیق حوالې سره یو څو خبرې تاسو سره شریکې کوه. نو نسخ چې دی دا د خط یو قسم دی، لکه د دې لوګوي معنی چې ده هغه د رد کولو ده. ویل کېږي چې دا خط خواجه عمادالدین ایجاد کړی دی. پښتو ژبه او دغه شان که موږ وګورو د قرآن مجید دا په نسخ خط کې لیکلی شوی دی. او نستعلیق چې دی دا د نسخ او د تعلیق نه جوړ شوی خط دی. او اردو او فارسي چې موږ وګورو دا په نستعلیق کې لیکلی کېږي. تاسو په سکرین زه تاسو ته ښیم چې د اردو او د پښتو دغه اقتباسات چې دی دا تاسو وګورئ نو تاسو ته به ښکاره پته ولګي. ښکاره اندازه به ولګي چې دې دواړو د لیکلو سټایل چې دی هغه د یو بل نه جدا دی. دغه د خط سټایل چې دی نو دې ته نسخ هم ویلی کېږي. د پښتو دا چې کوم دی دا نسخ دی او د اردو دا چې دی دا نستعلیق دی. نو نسخ او نستعلیق چې دی دا رسم الخطونه نه دي. نو اوس زموږ ته پته ولګېدله چې نسخ او نستعلیق چې دی دا د رسم الخط نه جدا څیز دی. نو موږ له اوس دا ضروري شوه چې موږ د دې څیزونو نه ډډه وکړو او چېرته هم د خط دغه قسم ته په غلطۍ کې رسم الخط ونه وایو. اوس راځو رسم الخط طرف ته چې رسم الخط څه ته وایي. څنګه چې د رسم الخط د دې نوم نه واضحه ده. ګوره رسم الخط د دوو ټکو نه جوړ دی، یو رسم دی او بل خط دی. رسم څه ته وایي؟ طریقې ته وایي، رواج ته وایي. او خط څه ته وایي؟ لیکلو ته وایي. نو موږ ته اوس اسانه شوه چې موږ د رسم الخط تعریف وکړی شو. یعنې رسم الخط د لیکلو طریقې یا انداز ته وایي. همدغه تعریف ښاغلي یار محمد مومون صاحب هم کړی دی د رسم الخط. او استاد مشتاق مجروح صبري صاحب دغه تعریف چې دی په ساده پښتو کې راوړی دی. دغه شان د یوه ژبه تاسو ته څنګه چې موږ مخکې وویل چې ژبه د غږونو مجموعه وي نو د دغې غږونو دپاره چې کله موږ علامات وضع کړو، تحریري علامات وضع کړو نو دغه تحریري علاماتو ته د غږونو لپاره چې کوم موږ وضع کړو دې ته رسم الخط وایي. نو کله چې د یو ژبې رسم الخط جوړ شي بیا موږ څه کوو؟ بیا موږ هغه ژبه به د دغې رسم الخط مطابق لیکو. نو یوه ژبه د خپل رسم الخط مطابق صحیح لیکلو ته املا ویلی کېږي. استاد مشتاق مجروح صبري صاحب د املا تعریف داسې کوي چې یوه ژبه د یوې ژبې تحریر د خپل لیک دود مطابق صحیح کول او د ورسره د اعرابو او د رموزي اوقافو چې چېرته ضرورت وي خیال ساتلو ته املا ویلی کېږي. دغه د
رسم الخط تعریف شو، دا د املا تعریف شو. نو مونږ ته اوس اسانه شوله چې مونږه د رسم الخط تعریف وکړی شو، مونږه د املا تعریف وکړی شو او مونږه په خط باندې خبرې وکړې، د خط په سټایلونو. نو پښتو چې دا مونږ وویل چې دا په نسخ خط کې لیکلي. استاد مشتاق وجود صبري صاحب د نورو خو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب پاڼه خوښه کړئ او ورسره خوا کې د ټلۍ نښه هم ووهئ چې د هغوی په خیال په پښتو کې چې کوم لومبی کتاب په نستعلیق خط کې چاپ شوی دی نو هغه د وزیر محمد ګل خان مومند کتاب دی. پښتو ژبې د پښتو ژبې لیارلیا صرف و نحو د هغې نوم دی، په 1938 کې چاپ دی. دغه شان د پښتو اکیډمۍ لومبی ډایرکټر مولانا عبدالقادر مرحوم د هغوی کوم کتاب چې د فکر یون دغه هم په نستعلیق خط کې چاپ شوی. دغه ښاغلي بیا وروسته کوشش کړی چې پښتو مجلات چې کومه ده کومه چې د پښتو اکیډمۍ نه وځي هغوی دا کوشش کړی چې دغه هم نستعلیق خط ته واړوي، خو پښتنو چې دی د هغوی سره دغه ونه منله. پښتو تر دې دمه پښتو رساله اوس تر دې دمه په نسخ خط کې چاپ کېږي. پښتنو زموږ ټولو پښتنو وروڼو په دې اتفاق کړی دی چې زموږ د پښتو کتابونه چې دي دا په نسخ سټایل کې چاپ کېږي. په نننۍ ویډیو کې مونږ خبره وکړله د ژبې حوالې سره. مونږ وویل چې ژبه د غږونو هغه مجموعه وي چې بنده پرې د خپل وافي ضمیر اظهار کوي. بیا مونږ دا خبره وکړله چې کله یوه ژبه چې ده د هغې د غږونو دپاره علامات وضع شي نو دغه علاماتو ته دغه تحریري علاماتو ته د هغې ژبې رسم الخط ویلی کېږي. د رسم الخط تعریف مونږ داسې هم وکړو چې رسم الخط د یوې ژبې د لیکلو طریقې یا انداز ته وایي. او املا څه ته وایي؟ د املا په حواله مونږ دا وویل چې یوه ژبه د خپل رسم الخط مطابق صحیح لیکل دې ته املا ویلی کېږي. دغه شان مونږ د مختلفو خطونو حوالې سره وویل چې زمونږ ډېر عالمان زمونږ ډېر پوهان وروڼه چې دی هغوی د خطونو دغه قسمونو ته رسم الخطونه ویلي دي، خو زمونږ دغه اورېدونکي وروڼه به انشاءالله په دغه کې نه سهو کېږي، په دغه کې به د هغې نه غلطي نه کېږي او هغوی به د خط دغه سټایلونو ته د خط دغه سټایلونو ته رسم الخط نه وایي، ځکه چې رسم الخط یو جدا څیز دی. مونږ وکتل چې رسم الخط چې دی هغه د لیکلو طریقې یا د انداز نوم دی او نسخ او نستعلیق وغیره چې دي دا د لیکلو د خط چې دی هغه قسمونه دي. زمونږ نننۍ ویډیو سرته رسي انشاءالله که ژوند نو بیا به په بله ویډیو کې ملاقات کوو.